حاتم اعصم رحمه الله یو بزرگ دی، هغه فرمایي وي اطلب نفسك في 4 اشیاء. وي خپل ځان کې څلور اوصاف راوله، خپل نفس کا ګوري په څلورو اوصافو کې چې کوم دی ځان هغه وګوره، دا څلور اوصاف په ځان کې راوله، خپل نفس په دې څلورو اوصافو باندې متصف کا. هغه سوی العمل الصالح بغیر ریاء، یو چې نفس دی ګوري نو هغه عمل صالح چې هغه بغیر د ریا نه، په دې کې خپل نفس طلب کا، یعنی دا په خپل ځان کې راوله چې ستا نیک عمل لیکن د ریا نه بغیر وي. والاخذ بغیر طمع، او چې تو څه اخلي نو چې ګورې بغیر د تمې نه، د چا نه دي تمه نه وي، که څه درته میلاویږي چې بغیر تمې تا ته میلاویږي، په تمه باندې نه، داسې نه چې د مخلوق نه دي تمه لرلي او تا ته بیا څه میلاویږي، دغه نه، بلکې تا ته دي که څه میلاویږي میلاو دي شي لیکن بغیر د تمې نه. او بل والعطاء بغیر من، که چاله ورکړه کې نو دا ورکړه داسې کوه، دا خپل نفس داسې جوړ کا چې ګورې دا بغیر د احسان نه، هسې نه چې نن وله څه ورکړې او سبا یې پېزباتې چې ولې تا سره خو ما دا پلان کې نیکي نه کړي، تو دونه احسان فراموش ہے، تو داسي نو هغه وایي چې دریم صفت چې په انسان کې پکار دی هغه دا دی چې والعطاء بغیر منت، دې خلکو له ورکړه کوي لیکن په هغې کې د احسان جتله وهل نه، دې په چا باندې احسان نه جتلوي. او څلورم نمبر والامساک بغیر بخل، که چاله څه نه ورکوي مه ورکوه، لیکن کم از کم دا نه ورکول دي بغیر د بخل نه، دا نه ورکول دي د بخل د وجې نه، هسې نه چې تو د بخل د وجې نه خلکو له څه نه ورکوي، دا یو بد صفت دی، مه ورکوه لیکن بخل په خپل ځان کې مه راوله. نو هغوی وایي دا څلور اوصاف چې کوم دی کامل اوصاف دي. که یو انسان خپل ځان متصف کول غواړي په ښو اوصافو باندې، نو دا څلور اوصاف داسې دي چې یو انسان د خپل نفس دا په دې باندې متصف کړي.